السلام علیکم ستړي مشئ وخت مو په خیر د ژوندون راډیو ټلویزیون درنو لیدونکو ستاسو پام راوړم د دې مهال نیم ساعته خبري ټولګې ته په ټولګه کې د سیمې او نړۍ مهم موضوعات درته وړاندې کوو پایلې هم د مهمو خبرونو په سر ټکو له ځنډ وروسته د ترانزیت پر مخ یو ځل بیا د تورخم دروازې خلاصېدل چارواکي وایي د تورخم دروازه پاکستانی لوري له 11 ورځو وروسته نن سهار مهال بیرته د ترانزیت پر مخ خلاصه کړه تقریبا 11 ورځې وړاندې پاکستان فیصله وکړه چې نور به په تورخم لارې پاکستان ته هغه څوک یا موټر چلوونکي که مریضان وي ناروغان وي پرېږدي چې هغه تر څو پورې قانوني اسناد ویزه او پاسپورټ ونه لري له هغې نه وروسته لاره بنده شوله اسلامي امارت هم ورته اقدام وکړو دواړو هېوادونو 11 ورځې مسلسل خبرې وکړې ناستې وسولې تر هغه وروسته پرېکړه وسوله پاکستان د خپلې پرېکړې نه په شا سو روسیه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه د یوې څلور اړخیزې ناستې د جوړېدو خبر ورکوي خو شنونکي وایي د افغانستان په اړه هره جوړېدونکې غونډه کې چې د اسلامي امارت استازي شتون ونه لري پایلې به یې مثبتې نه وي کومې ناستې چې د افغانستان په اړه منډې کېږي که هغه په سیمه ییزه هېوادونو کې وي یا په نړیوالو هېوادونو کې تر څو د امارت اسلامي چارواکي یا د امارت اسلامي پلای پکې ګډون ونه کړي پخوا یې هم نتیجه نه ورکړې اوس به هم نتیجه ورنه کړي د مجاهدینو د زده کړو طرحې په اړه له رسنیو سره د معلوماتو شریکول چارواکي وایي د چمتو شوې طرحې له مخې به هغه مجاهدین چې د نهم ټولګي اسناد ولري د دغې طرحې له مخې به تر یو نیم کال زده کړو وروسته ورته د 12 ټولګي معدل سند ورکول کیږي مجاهدینی که صنف 9 را سند داشته باشند و یا معادل صنف 9 را داشته باشند می توانند در این برنامه 1.5 ساله شرکت کنه و بعد از فراغت سند 12 را اخذ نماید. ستړي مشئ اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته زه صفي الله منطق یم پایلې هم له کورنۍ خبرونو څخه د څه باندې 10 ورځني ځنډ وروسته نن سهار مهال د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ خلاصه شوه په دې تړاو د ننګرهار د اطلاعاتو آمر تازه له ژوندون ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې یاده لاره چې 10 ورځې وړاندې پاکستاني حکومت د سوداګرو او ناروغانو پر مخ تړلې وه نن سهار مهال د خبرو لارې خلاصه شوې ده ترڅنګ یې صنعتکاران وایي چې دواړه هیوادونو ته د اقتصادي زیان د مخنیوي په پار د حکومتونه سوداګري له سیاست سره نه غوټه کوي دغه راز د ننګرهار د امنیې قومندانۍ ویان وایي چې دا لاره 11 ورځې وړاندې پاکستان د لوی موټرو پر مخ تړلې وه چې پر وینا یې دوی له موټر چلوونکو او کلینرانو څخه د ویزې غوښتنه کوله چې وروسته بیا افغان لوري هم ورته اقدام وکړه په دې اړه زموږ همکار میرویس انتظار راپور رالیږلی له 11 ورځني ځنډ وروسته یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت او ناروغانو پر مخ خلاصه شوه د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې تازه نن سهار 8 بجې یاده لاره د ترانزیت او ناروغانو پر مخ خلاصه شوې تقریبا 11 ورځې وړاندې پاکستان فیصله وکړه چې نور به په تورخم لارې پاکستان ته هغه څوک یا موټر چلوونکي که مریضان وي ناروغان وي پرېږدي چې هغه تر څو پورې قانوني اسناد ویزه او پاسپورټ ونه لري له هغې نه وروسته لاره بنده شوله اسلامي امارت هم ورته اقدام وکړو دواړو هېوادونو 11 ورځې مسلسل خبرې وکړې ناستې وسولې تر هغه وروسته پرېکړه وسوله پاکستان د خپلې پرېکړې نه په شا سو یو ځل بیا د پخوا په پرته په څېر باندې چې نه به پاسپورټ وي نه به ویزه وي څومره موټر چلوونکي او که شدید مریضان یې کولی شي تورخم لورې پاکستان ته تګ راتګ وکړي په ورته مهال د ننګرهار امنیې قومندانۍ ویاند وایي چې دا لاره 11 ورځې وړاندې پاکستاني حکومت د لویو موټرو پر مخ تړلې وه نوموړی وایي چې پاکستاني لوري له موټر چلوونکو او کلنډرانو څخه د ویزې غوښتنه کېده چې وروسته بیا افغان لوري هم په ورته اقدام لاس پورې کړ د نه خلاصېدو په صورت کې افغانستان له طرفه هم ورته اقدام وسو دغه لار 11 ورځې تړلې وه چې بالاخره مخصن د دواړو لورو طرفه خبره وسول د خبرو په نتیجه کې دغه لار لکه څنګه چې پخوا خلاصه ول اوس هم هماغسې خلاصه سوه لکه څنګه چې پخوا پر دې لار باندې بې پاسپورټه موټر چلوونکي او کلینران تله او راتله او مریضان
بیا پاسپورټ او بیا ویزې تلو راتله اوس به هم د پخوا په شانتې دغه لاره خلاصه وي. غټ موټر چلوونکي همدارنګه مریضان به بیا پاسپورټ او بیا ویزې په دغه لار باندې تګ او راتګ کوي. بل لور ته ننګرهار کې صنعتکاران او سوداګر وایي چې دواړه حکومتونه د سوداګري له سیاست سره نه تړي، ځکه په خبره یې له دې سره دواړو هیوادونو اقتصاد ته زیان رسیږي. د سوداګرو د معلوماتو له مخې د دې لارې د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته میلیونه ډالر زیان رسېدلی. که د ویزې مسئله او یا د پاسپورت مسئله دوی ته کافي ټیم ورکړي او دغه ټیمه پورې دوی ته سهولیتونه برابر کړي، که اخوا ده او که دېخوا دوی باید ویزې دپاره هم سهولیت برابر کړي، پاسپورت دپاره هم سهولیت برابر کړي، تر څو دا ستونزه حل شي او ولسونه ستونزې سره مواجه نه شي. نور ډریور او کلندر خو دا خو لرې خبره ده. تجارت سیاست له ونه غورځوي. تجاران چې دي دا باید خپل تجارت وکړي. دغه اوس دا یو ورځ لار بندېدو له خاطره میلیونونه تاوانونه تجاران له رسېږي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې پاکستاني حکومت د تورخم لاره د سوداګرو د اموالو پر مخ وتړه چې د دې سره نه یوازې افغان سوداګرو ته زیان ورسېده بلکې پاکستاني سوداګرو ته هم زیان رسېدلی. غوښتنې دا دي چې دواړه حکومتونه د سوداګري د سیاست نه جلا کړي تر څو د اقتصادي مشکلاتو مخنیوی وشي. میرویس انتظار، ژوندون راډیو ټلویزیون، ننګرهار. ټاس خبري اژانس د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کاولوف له خولې لیکلي چې روسیه، چین، ایران او پاکستان به د روانې جنوري میاشتې په وروستیو کې د افغانستان په اړه ناسته وکړي. زمیر کاولوف د دغې ناستې اجنډا له اوسنیو افغان چارواکو سره د ټولګډونه حکومت جوړولو او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې تعامل یاد کړی دی. شنونکي وایي د افغانستان په اړه هره جوړېدونکې غونډه چې د اسلامي امارت استازي پکې شتون ونه لري پایلې به یې مثبتې ونه اوسي. په دې اړه اسلامي امارت تر اوسه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ویلي و چې د اسلامي امارت حکومت ټولګډونه او ځواب ویونکی دی. مسکو یو ځل بیا په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه د څلور اړخیزې غونډې جوړېدو خبر ورکړی دی. زمیر کابلوف خبر ورکړی چې د روانې جنوري میاشتې په وروستیو کې به روسیه، چین، ایران او پاکستان د افغانستان په اړه ناسته وکړي. روسي رسنیو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له خولې لیکلي چې د دې ناستې اجنډا له اوسنیو افغان چارواکو سره د ټولګډونو حکومت جوړولو او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې تعامل یاد کړی دی. د روانې جنوري میاشتې په وروستیو کې به روسیه، چین، ایران او پاکستان د افغانستان په اړه ناسته وکړي. د دغې ناستې اجنډا له اوسنۍ افغان چارواکو سره د ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې تعامل ښوول شوی دی. د کابلوف د تازه خبرو په اړه سرپرست حکومت څه نه دي ویلي، خو وړاندې ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړښت په اړه غبرګون ښوولی و او ویلي و چې د اسلامي امارت حکومت ټولګډونه او ځواب ویونکی دی. در عموم افغانستان هم حکومت شمول داره و هم حکومت پاسخگو امنیت و ثبات را تانسته در افغانستان قایم بکنه و همچنان مردم افغانستان را هم از بی اتفاقی ها و مخاصمت ها نجات بده و جنگ را به پایان برسانه. یک حکومتی است که مردم افغانستان انتظارش را داشتن و الحمدلله که حال حاکم است. کشورهای دیگر باید در عموم با افغانها و با افغانستان همکار باشند. مسائل داخلی افغانستان مرتبط به مردم افغانستان است. این موضوع مرتبط به کدام کشور دیگری نیست و کشورهای دیگر هم باید امور داخلی افغانستان مداخله نداشته باشند. شنونکي وایي د افغانستان په اړه جوړېدونکو ناستو کې د اسلامي امارت استازو ته هم بلنه ورکول سي. دوی زیاتوي هیوادونه د خپلو موخو لپاره دا ډول غونډې جوړوي او ټینګار کوي چې پرته د اسلامي امارت له استازو به دا ډول ناستې مثبتې پایلې ونه لري. کومې ناستې چې د افغانستان په اړه منډې کېږي که هغه په سیمه ییزه هیوادونو کې وي یا په نړیوالو هیوادونو کې، تر څو د امارت اسلامي چارواکي یا د امارت اسلامي پلای پکې ګډون ونه کړي، پخوا یې هم نتیجه نه ورکړې، اوس به هم نتیجه ورنه کړي. زما په نظر په هر هغه ناسته کې چې د افغانستان د ملت، د افغانستان د دولت رسمي استازی ګډون وکړي او د افغانستان نه چې نړیوال یا د سیمې هیوادونه کوم حراس ویره لري، نو دوی کولی سي له همغې نه دوی ته قناعت ورکړي، دوی ته ځواب ورکړي
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د روسیې په ګډون نړیوالو هیوادونو په افغانستان کې د ټولګډون حکومت د جوړښت غوښتنه کړې وه، خو اسلامي امارت بیا په کورنن حکومت جوړونه د افغانانو ترمنځ کار بللی و او زیاته کړې وه چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. د مجاهدینو د زده کړو طرحه چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې له لوري جوړه شوې وه نن له رسنیو سره شریکه شوه. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې سرپرست مولوي غلام حیدر شهامت نن په یو خبري ناسته کې ویل چې د چمتو شوې طرحې له مخې به هغه مجاهدین چې د نهم ټولګي اسناد ولري د دغې طرحې له مخې به تر 1.5 کال زده کړو وروسته دوی ته د 12م ټولګي معدل سند او هغه مجاهدین چې له 12م ټولګي څخه فارغ وي تر 1.5 کال زده کړو وروسته به دوی ته د 14م ټولګي یعنې انسټیټوت اسناد ورکول کیږي. چارواکي وایي مجاهدین په جهاد کې د ګډون له امله له زده کړو محروم شوي وو او اوس یې حق دی چې د زده کړو زمینه ورته برابره شي. د مجاهدینو د زده کړو طرحه چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې له لوري جوړه شوې ده د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې وړاندې شوه. سرپرست رئیس مولوي غلام حیدر شهامت ویل د چمتو شوې طرحې له مخې به هغه مجاهدین چې د نهم ټولګي اسناد ولري د دغې طرحې له مخې به تر 1.5 کال زده کړو وروسته ورته د 12م ټولګي معدل سند او هغه مجاهدین چې له 12م ټولګي څخه فارغ وي تر 1.5 کال زده کړو وروسته به ورته د 14م ټولګي انستیتوت اسناد ورکول کیږي. طرح ای است که ما 2 دوره داریم، دوره لیسه و یا دوره انستیتوت. دوره لیسه ما مجاهدینی که صنف 9 را سند داشته باشند و یا معادل صنف 9 را داشته باشند می توانند در این برنامه 1.5 ساله شرکت کنه و بعد از فراغت سند 12 را اخذ نمایند. شروع این کورس و یا این سن قبل الوقت یا بعد از وقت است که لله الحمد هیچ مشکل و هیچ مزاحمتی برای حتی کارمندانی که مجاهد بودن فعلا کارمند هستند برای اونا هم ایجاد نمیشه. نوموړی وایي د چمتو شوې طرحې له مخې به هغه مجاهدین چې د دغې طرحې له مخې د 12م ټولګي سند ترلاسه کوي د اختصاصي کانکور له لارې کولی شي اړوند پوهنځیو ته لار پیدا کړي. دوره دوم ما دوره انستیتوت است که مجاهدینی که صنف سند 12 و یا معادل آن را داشته باشند می توانند باز سال 13 و 14 یا صنف 13 و 14 را به مدت 1.5 سال با نصاب خاصی که برای آنها طراحی شده ادامه بده. البته در هر دو صورت، یعنی کسانی که فارغ صنف 12 هست میتونه ادامه بدن باز تا صنف 14 و کسانی که فارغ التحصیل صنف 14 میشه میتونه در پانتون ادامه تحصیل بده در امو رشته. د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې تخنیکی سلاکار وایي مجاهدینو پر شخصي ګټو دینی او ملي ګټو ته ترجیح ورکړه او د هیواد د خپلواکۍ لپاره د دین او خاورې له دښمنانو سره جهاد پیل کړ. که مجاهدینو جهاد، قربانی، شهادتونه، مشکلات نه وای زغملي نن به موږ په اشغال کې وو. نن زموږ ټول ولس او ټول هیواد د اشغالګرو په اور کې سوځېده لکه چې 20 کاله وسوځېده. دا خو د مجاهدینو د شهادتونو او د قربانیو د دوی د سختیو د زغملو او د دیني او ملي اولویتونو د پیژندلو او رعایتولو برکت و چې نن موږ آزاد یو، ولس مو آزاد دی، هیواد مو آزاد دی او د ولس په منځ کې مو تشنجات او فرکسونونه نشته، ټول تر یوې جنډۍ لاندې راټول یو. هغه وای مجاهدین په جهاد کې د ګډون له امله له زده کړو محروم شوي وو او اوس یې حق دی چې د زده کړو زمینه ورته برابره شي. نوموړی ټینګار کوي چې مجاهدینو د نړیوالو پر وړاندې په پوره زغم مبارزه کړې، اوس مهال د دې وړتیا لري چې اداري علوم هم زده کړي. هغه مجاهدین چې زندانونه یې وزغمل، هغه چې له ډول ډول وسلو سره یې تعامل زده که، هغه چې له نړیوالو استکباري قوتونو سره یې د یوې مسلکي مقابلې امتحان ورکه،
هغوی دا وړتیا لري چې اداري علوم هم زده کړي، هغوی دا وړتیا لري چې مسلکي علوم هم زده کړي، هغوی دا وړتیا لري چې په دې وطن کې د ښه مدیریت له امتحانه هم بریالي ووځي. د چارواکو په باور د دغه طرحې پر اساس د 1.5 کال په موده کې مجاهدینو ته د اسلامي ثقافت، اداري او مدیریت دفترداري، نظارت او راپور ورکولو، بررسي او کنټرول، احصایې، محاسبې، حقوق او اقتصاد برخه کې زده کړې ورکول کیږي. ننګرهار کې په تیرو څو میاشتو کې نږدې 1.5 کروندګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ورکړل شوې ده. دغه څرګندونې نن د کرنې رئیس په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو سره کړي دي. بل لور ته بیا کروندګر شکایت کوي چې داسې وخت کې دوی ته اصلاح شوي تخمونه ورکول کیږي چې د کار موده یې تیروي. د ننګرهار د کرنې رئیس بیا یاده ستونزه مني او په راتلونکي کې د حل ډاډ ورکوي. د ننګرهار په اطلاعات فرهنګ ریاست کې دا د بیلابیلو رسنیو یو استازي دي چې د یوه مطبوعاتي غونډې لپاره رابلل شوي. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د ننګرهار پر 2 ولسوالۍ کې نږدې 1.5 کروندګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکړي ترڅو د کروندګرو یو څه ستونزې حل شي. د ننګرهار په 2 ولسوالیو کې 1,800 او نوي مستحقو بزګرانو ته 4,509 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرې ورکړل شوي دي چې تقریبا 10,000 بزګرانو ته د کورنیو باغچو دپاره د سبزیجاتو اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او کرنیز وسایل ورکړل شوي دي. 1,15,699 بزګرانو ته د غلجاتو، میوه‌جاتو، سبزیجاتو، صنعتي او تیلي نباتاتو د کار نه نیولې تر رفع حاصله پورې، همدارنګه د نباتي امراض او وفاتو د مخنیوي په برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شوی دی. په ورته مهال بیا په دې ولایت کې کروندګر وایي چې ورکړل شوي اصلاح شوي تخمونه داسې مهال ورکړل شوي چې له دوی د کار موده تیره شوې. کروندګر غوښتنه کوي چې د روانې وچکالۍ له امله سخت زیانمن شوي او باید مرستې ورسره وشي. په نورو کلو په نسبت نه ده، سږکال د موږ فصل ډېر پاتې راغی او حکومت موږ ته هېڅ توجه نه ده کړې د نیر په باره کې. موږ حکومت نه هیله کوو چې موږ سره دغه نیر کې همکاري وکړي او آینده ته د موږ فصلونه ښه شي. اوس موږ خو مخکې جوار کرلی و، هغه وسوځېدل، بیا د جوارو پسې بیا خلکو د الوګان وکرل او چا شلغم وکرل، خو سږکال دا کال داسې خوش غوندې دی او حاصلات په نسبت د نور فصل د دې حاصلات ښه دي، خو تا مصرف هم ډېر زیات دی، تقریبا دغه یو پټې 15,000 روپۍ مصرف. ننګرهار کې د کرنې ریاست بیا د کروندګرو ستونزې مني او د حل ډاډ ورکوي. او ځینې ولسوالۍ داسې وي چې هغوی د تخمونه کرلي وو چې بیا ورله سرې راغلي. د دې لامل یې ماته دا وښوده، تاسو ته خپله پته د باخبره خلک یاستئ چې افغانستان اسلامي امارت په دې نږدې کې په یو څو ملي پروژو باندې کار کوي چې یو د هغې نه د سالنګ دغه وه او اکثره تخمونه د هغې طرف نه دوی اخیستي وو. نو دا ځنډ چې پکې راغی وجه د سالنګ وجه وه. دا په داسې حال کې ده چې د وچکالۍ له امله سږکال په ټول هیواد کې کروندګر له زیان سره مخ دي او تر ډېره کرکیلي ګراف راټیټ شوی. غوښتنې دا دي چې حکومت د وچکالۍ د مخنیوي په موخه چک ډیمونه جوړ کړي ترڅو کروندګر له زیان خلاص او اقتصادي مشکلات حل شي. میرویس انتظار، ژوندون راډیو ټلویزیون، ننګرهار. په بدخشان ولایت کې د رالوېدلې الوتکې 4 کسان ژغورل شوي دي. د افغانستان په بدخشان ولایت کې د روسیې هیواد رالوېدلې الوتکې څخه ژغورل شوي کسان وایي چې د اسلامي امارت څخه ډېر مرندوی چې پر وخت دوی ته رسیدګي کړې ده. دغه راز د اسلامي امارت چارواکي وایي په رالوېدلې الوتکه کې ټول 6 کسان سپارول چې 4 یې ژغورل شوي او 2 کسان یې مړه شوي دي. بل لور ته ملي دفاع وزارت وایي یاد کسان اوس مهال د سردار محمد داود خان په روغتون کې تر درملنې لاندې نیول شوي او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. На морозе находиться там, выживать. دا هغه روسي وګړی دی چې 2 ورځې وړاندې الوتکې په بدخشان کې سقوط وکړ. دوی د ټپونو په حالت کې د اسلامي امارت څخه مننه کوي چې پر وخت یې ورته رسیدنه کړې. د تخنیکي ستونزو له امله رالوېدلې روسي الوتکه کې ژغورل شوي کسان خوښي څرګندوي چې ژغورل شوي دي. На морозе находиться там, выживать.
موږ د اسلامي امارت څخه مننه کوو چې پر وخت موږ ته رسیدنه وکړه. زموږ الوتکه په ډیره لوړه ارتفاع کې وه چې سقوط وکړ او څو ساعته په واوره کې پرته وه چې په خبره د ژغورنې ټیمونه راته پر وخت ورسېدل. دغه راز د اسلامي امارت مسؤلین وایي رالوېدلې روسۍ الوتکه 6 کسان سپرلی درلوده چې له ډلې یې 4 کسان ژغورلي دي او 2 کسانو یې خپل ژوند له لاسه ورکړی ده. الحمدلله پرون ماښامه هغه ځای پیدا کو او په نهایت کې د دغې تیاري چې 6 نفر عمله وو 4 نفر ژوندي دي یغو موږ وژغورل راوړل او 2 نفر په دې کې تلف شوي دي چې دغه جسدونه هم انتقال شي او د هغه منطقه ول فیض آباد ته بیا کابل ته اوس دوی صحي حالت لکه تاسو چې ګورئ ښه ده لومړني کومکونه ورسره شوي دي او ان شاء الله زو کابل خواته. په ورته وخت کې چارواکي وایي د بدخشان ولایت په کوفاب ولسوالۍ کې د رالوېدلې الوتکې لپاره د ژغورنې ټیمونو پر وخت رسیدنه کړې چې پر وینا یې الوتکه په یو غرنۍ سیمه کې لوېدلې چې 4 کسان یې ژغورل شوي او 2 کسانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی ده. هغه الوتکه د بدخشان ولایت د کوفاب ولسوالۍ د غرنیزه سیمه کې ورسېدلې وه. زموږ اسلامي امارت مجاهدینو او د ژغورنې ټیم الحمدلله هغه 4 نفره د دې ځای څخه ژوندي ویستلي دي. دوی ته نجات ورکړل شو. متاسفانه 2 نفره دوی فوتي لري. د الوتکه د کوم ځای کې چې ورسېدلې ده دغه تاسو وینئ ساحه کې تقریبا 1 متر شاوخوا واوره ده. په غرنۍ سیمه کې ورسېدلې ده خو الحمدلله زموږ د اسلامي امارت مجاهدینو همدارنګه عام ولس په مرسته دوی ته نجات ورکوي. دغه راز د ملي دفاع وزارت مسؤلین وایي چې دمګړی یاد ژغورل شوي کسان د سردار محمد داود خان په روغتون کې د درملنې لاندې نیول شوي دي. قدرمنو لیدونکو تیر ورځ د بدخشان ولایت په کوهاب ولسوالۍ کې یوې روسي جټ الوتکې سقوط کړی و چې د ملي دفاع وزارت روغتیایي ټیمونه سیمې ته رسېدلي او 4 تنه عملیه یې ژغورلې ده چې اوس مهال په کابل ولایت کې د شهید سردار محمد داود خان په 400 بستریز روغتون کې تر درملنې لاندې دي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ده. دا په داسې حال کې ده چې نوموړې الوتکې له تایلند هیواد څخه روسیې ته په لاره وه چې د تخنیکي ستونزو له امله د بدخشان ولایت کوفاب ولسوالۍ په غرونو کې رالوېدلې ده. د افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا به 14 میلیونه امریکایي ډالره د داوطلبۍ له لارې لیلاموي. د افغانستان بانک نن د یو ټویټ په خپرولو سره سوداګریزو بانکونو صرافانو او د پولي خدمتونو له شرکتونو سره چې پر شرایطو برابر وي غوښتي څو په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. یاد بانک زیاته کړې چې د لیلام ګټونکي باید خپل حسابونه د لیلام ورځې تر پایه تصفیه کړي. کابل کې د ایران سفارت مرستیال سید حسن مرتضوي د بامیانو له والي سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د لا ټینګښت په اړه خبرې اترې کړي دي. ایراني رسنیو په دغه لیدنه کې د مرتضوي له خولې لیکلي چې تهران له کابل سره د دوستانه اړیکو ټینګښت غواړي او افغانستان کې د اقتصاد او روغتیایي برخو کې مرستو ته چمتوالی هم لري. اوس هم پام وکړئ د کابل په بازارونو کې د بهرنۍ اسعارو پر وړاندې د افغانیو پیربایو ته او دا هم د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د څو لوی ښارونو د هوا حالت. او دا هم د خبرونو پای له خپلو ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه په مننې دا به د ژوندون راډیو ټلویزیون څخه د مهال خبري ټولګه ستاسو ته مو وړاندې کړه. له ملتیا څخه مو مننه. تر بیا مو په ستر رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.